د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د پاکستان خلک حکومت زموږ امنیت نشي ساتلی. یو شمېر پاکستانیان په یاد هیواد کې وروستیو ناامنیو ته په اشاره وایي چې د پاکستان حکومت د خلکو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی او وسلوال تر ټولو په امنو ځایونو کې هم وژنې کوي. دوی وایي د پاکستان پوځ پر وړاندې مخالفتونه ډیر شوي او که عمران خان دې ټکي ته پاملرنه ونه کړي نو په هیواد کې به یې کور دننه تیزه جګړه پیل شي. د پاکستان اوسیدونکي د پوځ خلاف څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره ورځ د پنجاب په دیره غازي خان سیمه کې یو وسلوال د ښار په منځ کې 21 کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. په ورته مهال د عمران خان مخالف ګوندونه وایي چې په اوسني حالاتو کې د پاکستان وضعیت تر ټولو بد حالت ته رسېدلی او عمران خان نشي کولی پاکستان له دغه بحران څخه وباسي. بل لور ته بیا په سرحدي سیمو کې د پاکستان د پوځ خلاف د جګړې شدت یاد هیواد ورخطا کړی او د وسلوالو پر ځای پر عامو خلکو ظلمونه زیات کړي دي. په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو سولې د مرکچي پلاو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ پرون ماښام ناسته شوې. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د دواړو هیوادونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ په ښه فضا کې ناسته ترسره شوه. وردګ همداراز ویلي په دې غونډه کې د مذاکراتو پر دوام ټینګار وشو او د اجنډا د موضوعاتو ترتیب لپاره ټاکل شوي ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپلو ناستو ته دوام ورکړي. دا تر نسبتي اوږدې ځنډ وروسته د دواړو مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ لومړنۍ ناسته ده. پاکستان د افغان سولې لپاره د روسیې له لوري جوړېدونکې غونډه کې ګډون کوي. ټاکل شوي چې روسیه به د روانې میاشتې په وروستیو کې د افغان سولې په ټپه ولاړو خبرو د بیا پیل لپاره د یوې ناستې کوربتوب وکړي. د روسیې یاده ناسته کې د ګډون لپاره امریکا، ایران، پاکستان او چین ته هم بلنه ورکړې. پاکستان ویلي چې د سولې په دغه مهمه غونډه کې به ګډون کوي. ملګرو ملتونو په قطر کې د سولې مذاکراتو له پیل سره هممهاله افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې نن خپور شوی و په 2020 میلادي کال کې په هدفي وژنو کې 1315 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیر کال په پرتله 45 سلنه لوړوالی ښیي. د یاد راپور له مخې په دې کال کې د جګړو له کبله افغانستان کې 3015 ملکي کسان وژل شوي او 15715 تنه نور ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د 2020 میلادي کال د ملکي کسانو مرګ ژوبلې 43 سلنه ښځې او ماشومان جوړوي. ملګرو ملتونو د دولت ضد عناصر د 62 سلنې مرګ ژوبلې لامل بللی چې طالبان د 45 سلنې او داعش ډله 8 سلنې مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ.